یعنې هېڅ نو د ما په کیسه کې نه شوې نو چې زه راشم که نه همداسې مې سره جوړ کړي وو چې زه به راشم ته به بیا ځان مصروف واچوې چې یعنې ته یې ما په کیسه کې نه یې زه شکر ده دغه معتاد چې شیر احمد استاد چې تاسو ګورئ دا له اکټینګ سره ډېره زیاته مینه وه خو خوشبختانه چې اکټور نه شه بس خیر خیر به ورته ویل شیر احمده څنګه یې ښه دسکه ښه دی نه نشته څنګه یې ښه یې جوړ ته ولې هغه دوه رئیس جمهوران چې داسې سره درېږي که نه سم هغه ته ځه ته یو د رئیس جمهورانو اکټ وکړه سره خمې کوې که نه هو رئیس جمهور چېرې اکټ لري اکټ خو زه لرم اکټ رئیس جمهور خو اکټ نه لري رئیس جمهور خو سپین ږیري ټول که نه دا اوس په چا باندې دروي د لوی او مهربانه سپېڅلي الله تعالی په نامه قدرمنو هېوادوالو سلامونه وخت مو په خیر هر کله تاسو ټولو ته په خیر راغلی ستړي مه شئ لمر ماښام خپرونې ته تاسو ټولو ته هر کله کوم په دې هیله چې خپرونې تر پایه راسره ملتیا وکړئ او د خپرونې تر پایه پورې راسره پاتې شئ زه یو څه غواړم ووایم چې اوس د الله تعالی رحمت وورېده خصوصا په کابل ښار کې ښه باران هم وشو او چا خبره ګلۍ هم یو څه راوشوه خدای پاک دې وکړي چې چاته تاوان نه وي رسولی خدای پاک دې وکړي چې د خیر او د رحمت ورېدلی اوسي زه غواړم یو څه ووایم چې هېوادوالو ته مې که چېرته تاسو څاګانې وچې وي د کورونو یا د کلو کې چې کوم ځایونه چې تاسو لرئ که چېرته دغه اوبو ته هغه کوم کسان چې د خپلو د کورونو کې حویلې لري او د حویلیو کې ځینې ځایونه لري چې هغوی پکې یوه وړه یا کوچنۍ څا وباسي او دغه اوبو مخه همغو څاګانو ته کړي دا چې هغه دا اوبه لاړې شي ویالو ته او سیمټي ویالو ته سیمټي ویالو نه کالانونو ته لاړ شي او له هغه ځای نه لاړ شي کابل سیند ته او د کابل سیند نه سیده لاړ شي د لغمان او د کونړ سیند سره یو ځای شي مخ په پاکستان لاړ شي له هغه نه ښه ده چې زموږ او تاسو په خپل هېواد کې په خپله منطقه کې په خپل کور کې له دې اوبو څخه ګټه واخلو کله چې واوره ورېده موږ ویلي وو که نه چې راځئ دغه واوره داسې یو ځای کې ټوله راټوله کړو واچوو په حویلۍ کې چې موږ څاګانې بیرته یو څه اوبه را پیدا کړي نو ډیری کسانو دا کار کړی او کورې ودان بیا ډیری کسانو د سوشل میډیا له لارې موږ سره خپلې ویډیوګانې شریکې کړې وې چې اقبال صاحب یا ودان صاحب یا هم حسینې خورکۍ دا تاسو چې موږ ته څه ویلي وو موږ هماغسې وکړه نو توکل په خدای خدای دې وکړي چې ښه نتیجه ورکړي او زه هم په همدغه هیله امید یم چې لکه څنګه چې واورو نتیجه ورکړه دغسې کولی شي چې بارانونه هم نتیجه ورکړي نو شیر احمد استاد څه فکر کوي که چېرته دغه بارانونه چې کېږي د دغه وخت د دغه موسم بارانونه او دا په داسې یو لاره هغه ورته جوړ شي د خپلو کورونو منطقو سره هغه لنډې لنډې یا وړې وړې ویالې څاګانې ورته جوړې شي تر څو پورې چې دغه اوبه جذب شي څه فکر کوي چې دا به څومره ګټه ورسوي نقطې ته د اشاره وکړله میوند جانه زه به دا ووایم چې په کابل ښار کې خو هغه څوک چې حوالې لري کېدای شي یو متر حوالې دې وشکوي نو داسې نه چې ټول حوالې دې وشکوي یو متر ډېر کم ځای یو متر کې دا اوبه ذخیره شي ډېر به ښي او تر څنګ په کلیو کورو کې خو دا اوبه ډېرې ګټورې دي نن سبا په ټول هیواد کې د برمې اوبو نه استفاده کیږي نو خوشبختانه وایي سږکال واریا ډېره ده او هغه برمې ډېرې کمې استفاده شوي د ځمکو اوبو لپاره ځکه چې اوبه شته دي او دغه د واورې اوبه د واریا اوبو نه بزګران استفاده کوي ډېر ښه خیر اوسئ بزګران دې یاد کړه زه غواړم چې ووایم تلي وو کلي پلو که هلته مو یو بل څه ته پام وشه چې زه غواړم چې کېدای شي د هغوی هم فکر ورته شوی غواړم زه یو کوچنۍ یادونه ورته وکړم چې راځئ داسې نه کوو صحیح ده چې تاسو څاګانې د سولر له طریق نه اوبه راباسي ما ډېر ولیدل وایم دغسې چې چالاني وای نو سبا چې لمر راپورته شي سولر چالان شي تر هغه وخته پورې چې بیرته خپله سولر بند شي او خپله سولر اوبه بندې کړي او سبا ته بیرته همدغسې چالانېږي حتی وایي موږ داسې وخت راځي چې په هفتو باندې دغه خپل دغه سولر نه ګولوو یا دغه واټر پمپ چې د اوبه راباسي دا دې ته بیخي لاس نه وروړو وایو چې خپله همدغسې روانې وي اسراف خو ټول پوهېږي چې ګناه ده او هغه هېوادواله چې خدای نه خسته کوي نو نه دي کوي ګناه مه کوئ که نه دا اوبه نعمت د پروردګار دی نو ټکی ټکی نعمت سلامت ژوندی اوسئ راځه خیر څه ده نور نعمتونو نه مستفید ګټه به واخلو مستفید به شو معرفي کردن چی تیاره نن زرش قورمه تیارو چی زرش قورمه قورمه و د ساده ډول باندې تور جوړو ډېر مواد پکې نه کاروو ډېر ترکاري شیان ځکه زه یو رومیانو نه استفاده کوو او د لمر مچک لیمو اوبو نه یو لږ د خوند لپاره ډېر ښه دی نو غوښه چې ده 1 کیلو راخیستل شوې 4 دانې رومیان دي زرشک اړتیا که داري
یوه غوزه اوږه ټوله پکې کاروو تر څو خوند لپاره ډېر ښه دی. د لیمو اوبه ما نیم مې راغیستې دا به هم کاروو او لږ زر د هلمند مرچک دا به میده میده کېږي دا به په آخر کې ورته پسې راچوو ښکلا دپاره یې ډېر ښه دی او خوند یې ښه برابروي. دې دیګي کې لومړی چې دی د نن مې ما لوبیا خوړل د غرمه ژبه مې بندېږي. ما درنه پوښتنه کړې وه چې ته نه بد دې وکتل 2 ځلې مې ژبه بنده شوه که نه مالته زوم نه وایي. زه پوهېږم زه د عزت اخلم بېرته خپله ځان عزت کوې. نه دا خو عزت نه دی خو لوبیا چې وخورم ژبه مې بندېږي. ښه سینه خور خو نشته دلته. نه نو دلته لږ زره غوړي اچوو وروسته دغه نه بیا دا غوښه چې ښه سره شوه اماده شوه پخېږي خلاص رومیان سره یو ځای. موږ ته پخوي خپله زرش قورمه وه زرش قورمه و خپله بیا لوبیا خوري. هغه خو غرمه مې خوړل ده نو اوس خو ماښام دی. ښه تاثیرات یې تاثیر و ځکه چې 2 ساعته وروسته بیا تاثیر لکه چې معدې ته تکلیف لري ډوډۍ زر نشي ازمولی. نه زه همدغه دپاره ژبه مې بندېږي. ښه خیر ډېر به په دې اړه باندې نه ښه کېږو. زه غواړم هېوادوالو ته ووایم چې په اونۍ کې شپږ ورځې ستاسو درنه خدمت کړو او لکه څنګه مو چې ژمنه کړې وه بیا به ژمنه وکړم چې پروډیوسر ته هم پام یې راشي د پروډیوسر هم چې موږ یو ژمنه کړې وه چې موږ به د خپل د سټوډیو شمېره له تاسو سره شریکوو دا چې نه ده کړې تېره هفته یې ویلي وو او نه پوهېږم چې 18 پرو ماکس ته په تمه یو چې زه یې تاسو ته واخلم. ښه دې شمېرې نه به تېر شو دې وعدې سر وخوړه 18 پرو ماکس لپاره به څه کوې راځه دوله اسراف په درد خوري هماغه ښه ده چې دې ستې تېر شو تاسو کولی شئ چې په فیسبوک کې زنګ راووهئ تېر شئ 18 پرو ماکس ته لاړو شو حسینه خورکۍ هم راغلې ده او اماده ده چې خبره ترې لري دا چې هغه لوبیا نه یې خوړلي بنده که خوله دې بنده که او رښتیا د کالیو تبریکي دې رانه کړه. کالي د مبارک ماشاءالله ډېر ښه دي خو دا واسکټ ټنګ درته ګنډلی ده ځکه دا خېټه د نامخته غټه ده دا بیا لږ زره داسې بیا د غټي ځکه دا خیاط دی چې دا ډېر تنبل دی دې څخه نور مزه او دغه سر کې دا جیبونه چې دي دا ډېر پخواني موډ دی دا ورته یم ورکوه او دا غټ توکمې چې ورکوي لاړ به شو حسینې خورکۍ په لورې حسینه خورکۍ هم راغله ده حسینې خورې ستړې مه شي. ډېره زیاته مننه کوم اقبال صاحب انشاءالله چې ښه اوسئ سلامت په خیر اوسئ. درنو قدرمنو لیدونکو سلامونه مینه او درنښت خدای دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ انشاءالله چې د اونۍ لومړۍ ورځ مو لکه څنګه چې موږ دا خپرونه په خوښۍ او په خوشحالۍ سره پیل کړله تاسو هم ټوله ورځ مو په خیر په خوښۍ او نیکمرغۍ سره رسولي اوسئ او انشاءالله چې د اونۍ پیل چې خوشحاله کوونکی اوسي له بریالیتوب څخه او د ښه پلانونو څخه ډک اوسي د اونۍ تر پای شیبو په همداسې په ښه توګه مخته لاړ سي. نن هم د لمر ماښام په خپرونه کې ګلونه میلمانه له ځان سره لرو چې انشاءالله هر یو به په خپلوار سره راځي او په بېلابېلو موضوعاتو چې دوی پورې اړوندېږي ورسره کیسې به ولرو. زه به هم خپل قدرمنو میلمانه تاسو سره وپېژنم. په ټولنیزه برخه کې قدرمنه میلمنه فرح پرویزی مو میلمنه ده چې اغلې پرویزی یا فرجانه ماشاءالله لاسي توکي یا موږ تاسو کاردستي ورته ویلی سو د ډالۍ لپاره عموما ښایي موږ ورکو ګلان اما کله چې دغه ګلان مصنوعي اوسي نو تر ډېره پورې هغه ساتل کېږي. فرجانه دغه ګلان جوړوي استودیو ته به هم راوړو او په هکله به ورسره ډېرې کیسې وکړو. په بله برخه کې ځانګړی میلمه لرو بسم الله همدرد صاحب مو میلمه دی دوی کاروبار کوي په ښار و بازار کې ماشاءالله له ډېر کم اقتصاد یعنې ضعیف اقتصاد څخه یې پیل وکړه ولې ماشاءالله اوس په کابل کې د بریاني په برخه کې بېلابېل نمایندګۍ لري. زه ډاډه یم چې له همدرد صاحب سره ډېرې کیسې دي نو اقبال صاحب به هم ورسره هماغه کیسې را تازه کړي او تاسو به هم ډېر څه ورڅخه واورئ نو حتما مو لیدونکي اوسئ. خواله رسنیو برخه هم لرو پوښتنه مو د لمر پر فیسبوک پاڼه له تاسو سره شریکه کړې ده انشاءالله تاسو هم کومنټونه کړي اوسئ. زه به هم ستاسو ډېر کومنټونه ولولم. پوښتنه مو دا ده چې معاش په کومو ځایونو کې مصرفوئ یعنې عموما کله چې تنخوا اخلئ کله چې تاسو هر کاروبار لرئ هر کار یعنې چې عاید کوئ هغه عاید تاسو چیرې مصرفوئ. ماشاءالله همکاران وایي چې 150 کومنټ یې اخیستي دي موږ به هم بیا کوشش کوو چې کومنټونه زر ووایو صحیح ده. خیر مخکې له هغه څخه بیا زه یوه هیرو نوشیجان کړم بیا به زه زر کومنټونه ووایم که نه سم یې ویلی ولې اوس به د خپلې خپرونې له مالي ملاتړ کوونکي څخه هم مننه وکړم له هغې ډلې هم مکسي اورنج زما د خوښې محصول د سوپر کولا ده چې رنګ یې هم
همداسې ښکلی دی او خوند یې هم ښکلی دی. څېره یې نوې شوې او خوند یې هم تر پخوا ډېر شوی دی. مکس یورین له نوي بوتلونو ډېرو ګازو سره تاسو ته هره شېبه 2 چنده تازهوالی او انرژي درکوي. د خپلې خوښې څښاک، نوې تجربه، نوشیجان موشه. نوشیجان یې کړئ، کورنۍ سره یې د غټ بوتل څخه استفاده کولی شئ، یو نفری که خورئ بیا یې د مجردي بوتل څخه استفاده کړئ چې اسراف ونه سي. دمه اخلو په بله برخه کې به زموږ خپرونه استودیو ډېرې همداسې ګلګلي وي، تاسو مو هم ملتیا وکړئ. دا پیژنئ؟ زه مطمئنه یم متحلان به حتما پیژني. دې ته خینه پیچ وایي. ولې مجردان به حیران پاتې چې دا څه دی چې دا ګل سینې خور په لاس کې نیولی دی. دې ته خینه پیچ وایي. د دغسې کله چې نیکریزم کېښودلی نه ما هغه وطني هغه وخت اوس که زه وایم چې هغه وخت دومره امکان هغه نه وه فیشني نه ول، بیا به خلک وایي چې یو 20 کاله مخکې واده کړی. خو زه نه پوهېږم د ما په وخت کې فرح مې نه پېژندله که نه حتما به ما به هم د دې څخه جوړ شوی. من هم دا څومره ښکلی ښکاري. فرح عزیز خوش آمدی و چقدر خوش هستیم که امروز فرح پرویزی دختر خانم با استعداد ماشاءالله بیاړلې پیغله چې وایي لس گوتې شل سراغ دی. بسیاری که راسته. فرح عزیز خوش آمدی، وقتت بخیر. به نام یاد پروردگار تشکر بسیار زیاد از سینین نازنین از اینکه فرصت ازی دادین تا هنر دست ما را به نمایش بگذارین. تشکر یک جهان. سلامت باشی فرح نازنینم. اول خب باید بگویم که خودت یک استاد هم هستی. بله. و درس میدی. شاگرداره در پالویش آل دیگه ماشاءالله این گلای زیبا رو هم تولید میکنی. چقدر وقت میشه که این هنر رو یاد گرفتی؟ مدت 6 ماه میشه که ما به فعالیت خود آغاز کردیم. بسیار خوب. و در از کجا یاد گرفتی؟ معمولا ما زیاد علاقه داشتم که می گل بسازم. کاردستی دیگه جور کنی؟ مثل کاردستی. از اینترنت میدیدیم، ویدیوهایش هم میدیدیم. اما تو کم اول یک گل جور کردیم، از یک گل اما تو زیاد ادامه دادیم. خوب. لیدونکو فرح جان پوهیږي یعنی زمونږ په خواهش باندې هغه خپل ټول وسایل راوړله. ځینې کسان زړه نه ښه کوي، وایي دا یو راز دی او موږ یې له چا سره نه شریکوو. مګر دوی دومره صادق او رښتینې دي په خپل کار کې چې ټول وسایل یې راوړي دي. زه به تاسو ته در وښیم دا هغه فیتې دي چې په ښار و بازار کې کوټ کوټ ایښي دي او شاید ډېری کسان حیران پاتې چې دا به څه په درد وخوري. دا بل به زه واخلم. ده د دې فیتو څخه دوی اخلي په دې رقم یې مثلا برشکوي، سریخوي او یو منفی چی بگویم یک چیز منفی است که تار میته و او بسیار یعنی کار شاید جنجالی کنه. خودتان تجربه دارید. دا په دې رقم جوړوي او بالاخره دغه ښکلې دستې د ګل چې در ډالۍ کې تاسو یو چاته ورکولی شئ دا جوړوي. فرح عزیز چقدر کار سخت است، چقدر آسان است، چقدر رضایت داری؟ کار ما بسیار خوشایند است. اوقاتی که انسان میتونه یک سرگرمی به خود داشته باشه غیر از اینکه زیادتر در سوشال میدیا مصروف باشی، می خوب است که یک درآمد هم داشته باشی و استقلال مالی داشته باشی. در کنار آن بتونی که یک چیز ماندگار ایجاد کنی. بخاطر که گلای ما که است مثل گل تازه نیست که به یک مدت خراب شود، بلکه میتونین که زیاد وقتی را نگاه کنین بهش خراب نشه. فرح جان مونږ تاسو ټول لیدونکو تجربه لرو. کله چې په هغه موسمونه کې چې مثلا ګلونه راوځي خپل هیواد کې مو دلته راشنه کیږي او غټیږي، ښایي همغه فقط یو دانه ګل تاسو ته کم په 60 افغانۍ یا 10 افغانۍ نهایت 50 افغانۍ هغه ترلاسه کړو. ولی داسې فصلونه هم راځي مثلا په ژمي کې کله چې دکانداران وایي چې په کابل کې یا په افغانستان کې دا ګلونه نه پیدا کیږي او له نورو هیوادونو څخه یې راولي. همغه یو شاخچه ګل مونږ په 100 افغانۍ په 1.5 افغانۍ حتی تر 200 هم رسیږي چې هغه ترلاسه کیږي. مګر دغه ګلونه زه نه پوهیم این دیگه شاخچه که نخواد فروخته شود دسته فروخته میشه چې دا جوړیږي دا نو کلونه ساتل کیږي. صحیح ده تازه ګل خپل ښایست لري ولی راځئ تازه ګلونه په همغه بوټي کې پرېږدو وی نشکوو اما طبیعت دې پرې ښکلی اوسي په ځای دغه مصنوي ګلان چې راوتلي دي څومره زه فکر کوم دا به ډېر ښه کار وي.
چقدر در اوایل که یاد گرفتی و جور کردی آسان بوده که خودت ساختی یا چیزی که در ویدیو دیده بودی یا نه حتما سختی های خود داشت؟ در اوایل که نو شروع کردیم بسیار مشکل معلوم میشد، اما چند بار تمرین کردیم، چند بار ویدیو را دیدیم تا که موفق شدیم تا بسازیم. بخاطر که یک چیز که ما در ویدیوها دیدیم در سوشال میدیا، یوتیوب یا اینستاگرام کار نشان میتن ولی اما جای باریکیش دیگه با در ویدیو نمیارن. از همون خاطر است که وقتی خود ما با زور عملی کار میکنیم حتما با مشکل روبرو میشیم. فری عزیز بگو که چی چیزا را خودت جور میکنی؟ مثلا دستگل است و فکر کنم این دستگل عروس باید باشه. بله. این شباهت داره. درست؟ و همچنان این خینه پیچ دیگه چی چیزا است یا امینا؟ بر فعلا خود دسته گل عروس است و این گلای توفایی است که میشه در سالگرده یا با مناسبت های خاص استفاده کنیم و خینه پیچ است. فعلا از امینا استفاده میکنیم و من مطمئن هستم که انشالله در آینده ها بسیار چیزای خوب را جور خود کردی و تولید خود کردی. چطور است باز دوستا دختر خانما خوش میکنن؟ فروش داره یا نه؟ بله خوب است، زیاد تشویق میکنن، زیاد خوش میکنن و یک چیز نو است برشان، بخاطر که من قسم که شما گفتین من حیث یک کار دستی استفاده می شوند، مثل یک توفه بسیار ارزشمند که 1 سال 2 سال 3 سال میتونیم که نگاه کنیم پیش خود. 100%. قابل شستشو هم باید باشه؟ قابل شستشو که است باز شرش داره، شرشش خراب میشه. من میگم اگه کتا سر چشتش هم خراب نمیشه. ولی ایره فقط تایی گفتم مثلا لباس کسان خاطر مونږ ډالۍ ترلاسه کوو او هغه ګل وسی زړه مو کېږي چې هغه هیڅ کله خراب نسی. باز اگر امکان داشته باشه که کمک او چرک شوه باز اگه مجبور که از آب سردم او را بشوییم که ماندگار بنا باشه. که ما چطور از خودت خو استادم هستی های به شاگرداتم کمتم از اینا یاد دادی یا نه یا فرصت پیدا نمیشه در مکتب؟ در مکتب هیچ فرصت نشده که برشان آموزش بدم، اما تصمیم دارم که انشالله اگر فرصتش ایجاد شد برشان آموزش بدیم. بسیار خوب. راستی فرج جان ایره با شما دکان دارین مفروشین حضوری یا آنلاین آل فروشات زیاد شده؟ نه خیر آنلاین است، آنلاین فروشات عکسایش هم میمانیم در صفحات، باز اگر تقاضای هموطنا بود باز سفارش میدن. خب همکارام میگن من خیالم کدام مشتری پیدا شده میگه در مورد چی میگن قیمتایشان هم پرسان کنین به شرط که مثلا من خودشان جگره میکنم اگر نخریدن با شما کلتان جریمه هستین. قیمتاش برای ما بگو فری عزیز. قیمتاش نظر به شاخشه است، هر قدر شاخشه زیاد باشه قیمتش بالا میره. یعنی مثلا سیز که شاخچگکی فروخته نمیشه ولی در خود دستی گل که ساخته میشه باز دیگه به مو اساس شاخچه دیگه قیمت گذاری میشه. باز یک شاخچه گل 20 افغانی جور میکنیم، پیکش کنیم 100 افغانی است. اگه 20 شاخه باشه اون 20 افغانی یعنی خب فهمیدین دوست عزیز؟ همکارای ما 18 افغانی صحیح است دقیقاً مشکل نیست. او را دیگه شما ضرب کردین ماشاءالله همکارای ما زیاد لایق هستن میگه 5.5 میشه یا یک چیز خواهد شد. فری عزیز موفق باشی، واقعا خوشحال شدیم. ما همیشه مثلا از قسم شاخچه گلا در سوشال میدیا دیده بودیم که دختر خانم عزیز جور میکنن ولی خواستیم که شما در برنامه همراه ما باشین که از مشکلات صحبت کنین، از سختیاش صحبت کنین و بسیار خوش شدیم که بر ما گفتین. چقدر خوب است که دیدون که سوشال میدیا به هر څوک استفاده کوي په خاله رسنیو نه به موږ تاسو هر څوک سمارت فون لري او استفاده کوي. مهمه ده لکه څنګه چې فرجان ویل چې دغه څخه یو عاید ترلاسه کړو. زه فکر کوم دا به ډیره ګټور وسی. در خانواده که استگام از خواهرا یا اعضای خانواده کسی باشه که اونام یاد گرفته باشن و همراهتون کمک شون؟ بله خواهرای ما هستن، هر دو خواهرم همراهم کمک میکنن و همچنان مادر جانم در کمک امو گلبرگاش مادر جانم تهیه میکنن و دیگرش هم خودمون میکنیم. بسیار خوب. والا مادر جان ماشاءالله بسیار زیاد حوصله دارن که چقدر خوبه. اما تو کلش به یک اندازه دیگه سخت‌ترین کارش مادر جانم پیش میبره. قربان دستایشم. بسیار زیاد تشکر فری عزیز. در کار بارت برکت باشه، همیشه موفق باشی. زنده و سلامت باشید. درنو قدرمن لیدونکو دمه اخلو بیرته راګرځو ملتیا مو کړئ. بیا هم که راغلاست با گلدون که ستړي میشئ. خیر راغلی خپرونې ته.
کله چې د کاروبار تر څنګ د خپلو د هیوادوالو زړه هم وګټي نو خامخا د کار کې الله تعالی برکت اچوي. هغه کسان چې یوازې موخه یې دا نه وي چې پیسې ترلاسه کړي، هغه کسان چې تل هڅه کوي چې 10 روپۍ که ګټي نو 3 روپۍ به یا 4 روپۍ به یا 2 روپۍ یا 1 روپۍ به د الله تعالی د رضا لپاره او د الله تعالی په لار کې مصرفوي. نو طبعا هغه واضح خبره ده چې د هغوی کار او هغه کوم فعالیتونه چې دي هغه به پرمختګ کوي او انشاءالله همدغسې هم شوی ده. په نننۍ خپرونه کې راسره همدرد صاحب ده چې تاسو ورسره ډېری اشنا شوي یاستئ او پیژنئ. مخکې له دې چې زه همدرد صاحب راوغواړم د هغوی په اړوند موږ یوه لنډه ویډیو جوړه کړې، دا به سره وګورو او بیرته به راوګرځو خپرونې څخه. او یا هم خپله پسې راشه. راځئ مهرباني وکړئ. ستړي مه شئ. سلام علیکم. ملا صاحب په خیر راغلی. ستړي مه شئ. ستړي مه شئ. ښه یاستئ؟ خیر. مننه. خیر شکر ولې. تصاویر به هم ګورو او خبرې اترې به بیا هم کوو. پاک خو دې کوم ماشاءالله. دا هم ښه کار ده چې چېرته چې هغه کوئ همغه ځای بیرته پاکي او صفایي هم ماشاءالله. دغه شان کثافتداني کې ښودل شوي دي د ښاروالۍ لخوا څخه، نو تاسو کوشش وکړئ چې دغه شاته باندې خلاص کړئ. تاسو کوشش وکړئ چې پلاستیک وي یا بل څه وي، د جوس بوتل وي یا بل څه وي، همدې کې واچوئ. همدرد صاحب مخکې له دې چې روغبړ وکړو دا خزانه دې چېرته که د نورې خزانې چیرې دي؟ ستړی مه شې همدرد صاحب. مننه کور ودان. دا مو د صدقې لپاره ایښې وې هره څانګه کې، ماشاءالله. نو ورځې مو یو مقدار پیسې وراچولې، بیا اوس جمع کېدلې او اړمنې کورنۍ ته مو سپارلې. ماشاءالله. لومړی خو ډېر په خیر راغلی، ستړی مه شې. مننه کور ودان دعوت څخه هم تاسو او ټولو لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خیر اوسې کور مو ودان. زه فکر کړم چې همدرد صاحب سره تاسو ټول پیژنئ، ډېری افغانان مو چې همدرد صاحب زیاتره ویډیوګانې ګوري یا زیاتره خپرونو کې ګورو یا دوی د فعالیتونو نه خبرېږو، نو هر سړی دغه وسوسه په زړه کې ګرځي، دغه ارمان یې په زړه کې ځای پیدا کوي چې څه وخت لاړ شو د همدرد صاحب د لاس هغه کوم بریاني چې د هغه نوشیجان کړو. که څه هم موږ ډېر ورته اوسېدو تر اوسه پورې نصیب نه شو، خو زه خیر که کله ژوند و ور به شو. پرته له دې چې یو څوک چې ښه کار کوي د ښه کار تر څنګ بیا نور مثبتو لاسونو ته هم لاس کارونو ته هم لاس اچوي، نو واقعا هغه د خپل مسلک نه خپل کار نه ډېر خوند اخلي. همدرد محترم تاسو څو شیانه په لاره اچولي دي؟ یو دا چې د فالوورز د زیاتېدو په مقابل کې تاسو کوم بل څه شروع کړي چې نیالګي ږدئ یا مثلا څاګانې جوړوئ یا راځئ د کل کې تاسو راته ووایئ چې څه پروګرامونه لرئ؟ مننه. له ټولو مهمه دا ده چې ما کله دا کار پراخېدو سو ما ته ډېرو زیاتو خلکو وړاندیز وکړ چې راځئ موږ سره په کاروبار کې شریک سو. ډېر غټو پیسو وړاندیز راته وکړ. نو ما چې کوم پیسهداره خلک په ژوند کې لیدلي دي هغوی د مرګ سره د هغوی نوم ختم شوی ده. ما داسې یو کار کومه چې دایم پاتې شي او دایم ګټه ولري. نو د دوی ټول وړاندیزونه مې رد کړل په دې خاطر مال چې که دوی سره زه شریک سم دوی ما نه فقط د ګټې ته توقع لري، او که ووایم چې ما دومره بې اندازې زیاتې پیسې نه خوښېږي چې ما نه عام ژوند واخلي، یو خاص ژوند کې مې راګیر کړي، نو زه آزاد وګرځېدی شم، مې اولادونه آزاد وګرځېدی شي. نو زه په دې باوري یم چې انسان چې ځان ته ګټه رسوي د دې تر څنګ باید هېواد ته هم ګټه ورسوي، هېوادوالو ته هم ګټه ورسوي.
نو فالوورس چې ما مثال زیاتیږي زه کولی شم په هغه باندې یو شخصي کور کې ځان ته پارټي ونیسم خو نه زه یم چې داسې یو تصور دې ټولنې ته وړاندې کړم چې که موږ کوچني کوچني عادتونه هم د خپل کاروبار سره وکړو موږ لپاره به ډېر کم سي چې یو پارسل چاته مثال وریجې ورکړو خو د یو کس نس چې موړ شي هغه لپاره ډېر څه دي مثال یو نالګی به ډېر عادي شي چاته ښکاري خو هغه چې لوی شي همغه خپل ځای ته ورسیږي هېواد ته یې ډېره زیاته ګټه رسیږي نو په همدې تړاو زه له پیسو نه زیات ارزښت دې ته ورکوم چې دا خپل یو څه ګټه په داسې ټولنیزو مواردو باندې ولګوم چې هېواد ته او خلکو ته یې ګټه ورسیږي ماشاءالله دا ډېر ښه کار ده څونه نیالګي مو کېنولي دي له ده نه معلومېږي څونه فالوورز مو زیات شوي دي اول مې 100,000 فالوورز چې زیات شول تقریبا 50 خوراکه مو خواوشا مو وویشل بیا مې فیسبوک کې پوسټ وکړ بیا چې 10,000 فالوورز ول بیا مې 15 خوراکه بریاني وویشله نو اوس مې چې 50,000 فالوورز ول اوس خو 52,000 دي خو 50,000 ته په رسېدو 50 نیالګي کېنول 11 مې څو ورځې مخکې کېنولي وو تقریبا یو 40 دانې مې نن یو مکتب کې کېنول مکتب والا راته ویلی چې دلته که کېنې ساتنه بې ښه وشي او ډېره غټه احاطه یې لرله مکتب نو مکتب کې مې هم دا نن کېنول ماشاءالله کور دی وطن الله دې تاسو تاجر درکړي څومره خوند کړي دغسې یو کار چې بل مسلمان ته خیر پکې ورسیږي زه دا د بهرنیو خلکو ویډیوګان ډېرې تعقیب کوم دوی کې بیا د هندیانو ویډیوګان ډېرې تعقیب کوم هغه وایي تاسې که 10 روپۍ مثال را بچت کوئ که نه ټول عمر حساب کوئ 15,000 10,000 هم نه یې را بچت کړی خو که تاسو یو لسګونې یو چاته ورکئ هغه چې اړمن وي د هغه په خوله چې تاسو کوم مسکا راولی نو هغه چې تاسو ته کومه خوشحالي درکوي دا په یو سکیم نه سئ ترلاسه کولی نو دا انسان ته ډېره خوشحالي ورکوي چې نه د چا زور یې در باندې نه جبر یې در باندې او یا ته په خپله خوښه باندې د وطن او د خلکو لپاره یو کار کوي آینده پلان مو څه ده تر څو دې ته یې دمه ورکوئ ولا پلان خو چې تر څو زه که یم که نه یم انشاءالله دا سیستم به روان وي د سیستم مو جوړ کړی ده چې که زه نه اوسم انشاءالله دا سیستم به روان اوسي څومره ښه زه فقط غواړم چې ووایم چې همدرد صاحب مونږ ته هم یو بریاني راوړي او تاسو په تصویر کې وینئ نو زه هم ورته په تمه یم چې د نن به مو هغه ارمان راپوره کېږي چې وویلې چې څه وخت به یې چې د همدرد صاحب د لاس بریاني همدرد صاحب دا مو خو خپله پخ کړې که نه خپله یې پخوم اشپزخانه کې یم خو اوس ما درته ویل چې سیسټم باندې زه ډېر تمرکز کوم د یو څه لپاره چې سیسټم جوړ شي هغه بیا همغه شان په مخ کې ځي ډېر کله زه اشپزخانې ته خپله 5 بجې راکته کېږم هملته پخلی کوو بیا ډېر کله چې بازار ته ځي بیا دویم ځل هم پخلی کوو ماشاءالله زه کار کوم برکت خو که چېرته غواړئ چې د بریاني سره مو نور هم خوند زیات شي او یو څه وجود کې مو تغیرات راشي تاسو کولی شئ چې ایرو انرژي هم ورسره نوشیجان کړئ د ایرو انرژي په څښلو سره خپل پټ ځواک وښیاست او خپلو بشپړو وړتیاوو ته ورسیږئ تل یې نوشیجان کوئ او تل هڅه وکړئ چې نورو ته مو خیر او صدقه زیاتره ورسیږي ورځو یوې لنډې دمې ته او باله دمې چې بیرته راوګرځېدو نو انشاءالله شیر احمد استاد به هم اماده وي چې هغه څه تیار کړي او همداراز او د بریاني نه به هم څکه وکړو چې څنګه ده بیرته راګرځو خپرونه ته خیر زه به څه کار وکړم همدرد صاحب که اجازه دي دونه چاپلوسي نو په درد نه خوري چاپلوسي نه ده د همدرد صاحب کار وګوره چې خوند یې معلوم شي همدرد صاحب چکني چې دي خوند نه کوي که نه اجازه دي وي دا په قاشوغه خوند نه کوي فکر دې شو ډېر کسان راځي هغوی هم همدا شی وایي بسم الله وڅو سیل کو نه زه نه مړی ما وکړه موږ یو کار بیچاره ولاړو ما پسې هغه ببخشي یعنی واقعیت خوندور ده ودان دا زویم ودان شیر احمد استاد دا یو زه به یو ایرو نه یو غړپ وکړم دا یو شی ده ورور چې دا داسې خوند نه کوي اوس موږ او تاسو مجبوره ده کمرې په مخ کې ډېر داسې نازدانه یې راواخلو همدرد صاحب که نه
اندر صاحب تاسو ولې ما زه نه زما د خورم لاس خواړه خورئ؟ تا لاس خواړه به زه وخورم چې ډېر وخت مو و. کتلي دي او خوړلي مو نه دي. دوستانو که چېرته احساس کسلیت او خستګي لرئ واقعا غواړئ چې پر انرژي اوسئ تاسو کولی شئ چې هیرو انرژي نوشیجان کوئ. کولی شئ چې د داسې بریاني خوندورو سره یا نورو خوړو سره هم نوشیجان کوئ. هیرو انرژي په څښلو سره خپل پټ ځواک وښایاست او خپلو بشپړو وړتیاوو ته ورسېږئ. تل یې نوشیجان کوئ، نوشیجان وشه. همدرد صاحب تاسو خو فوق العاده ده، زه خو پکې چا نشي ویلی. نن به دی مونږ که په کور اشپز بیا پس انداز وګورئ چې څنګه دا و دا اشپزي څنګه ده، ځکه چې یو ماهر استاد چې راشي یو ضعیفه شاګرد چې مطالعه کې بیا پوهېږي چې رحمته که یوه دانه وریجه ورکه شوې وه بیا د همغو دانه دانه کوم که ده بېغمه اوسه بېغمه. څنګه د دې خلکو علاقمندي د بریانیو دغه کاروبار سره دا کوم چې تاسو شروع کړی دا څومره مثبت کومنټونه اخلئ، څومره خدای نخواسته منفي کومنټ هم شته پکې که نه؟ هر کله چې انسان بازار کې او کاروبار شروع کوي په متفاوته ډول شروع کړي نو خلک هغه ته علاقه ډېره ښیي. نو که چېرته مثبت علاقه ډېره وي د خلکو مثبت نظر نو هغه کاروبار پر مخ ځي، هر ځای کې ستاینه کیږي. نو که څوک څومره مارکیټینګ وکړي خو خدمات چې صحیح نه وي ډېر زر هغه کار له منځه ځي. نو دا معلومه خبره ده چې څوک چوپ واوسي ټولنه کې مثال غږ پورته نه کړي یا د یو څه په اړه ونه غږېږي د هغه په اړه به هېڅ کله هم څوک منفي کومنټ ونه کړي، خو حال دا چې څوک به مثبت هم یاد نه کړي. خو الحمدلله تقریبا 100% کې 90% خلک مثبت کمنټونه کوي، داد راکوي، انرژي راکوي او هڅوي. 10% منفي هم چې 5% هغه هم ښه ده چې سړي پام شي مشکلاتو ته. دا خو داسې ده چې ډېر خلک یو نه یو وجه ځان ته پیدا کوي چې د سره منفي کمنټ ماته وکړي، یا مثال خپله خدای ناخواسته کاروبار به نه لري یا لایکونه کم یا بل څه، خو یوه وجه ځان ته پیدا کړي نو زه نه ترې ناراضه کېږم، زه هم چې کوي دی فرق نه کوي. فرق نه کوي بېشکه. فرمایشات څو پورې اخلئ او تر کوم سره پورې مثال وړئ ډلیوري لرئ؟ موږ کابل کې نږدې ځایونو ته ډلیوري لرو. موږ خوراک ارزانه ده نو بیا یو خوراک او دوه خوراکه نسو استولی، ځکه موږ دا شعار ده چې موږ په خوراک کې دغه د کارمندانو د مصارف او د دې شیانو نه بغیر ډېر په سخته خالص ګټه یوه یا دوه افغانۍ پاتې کېږي، هغه هم په داسې حال کې چې زیات فروش موږ ولرو. که چېرته فروش کم وي نو همغه مصارف هم نه پوره کوي، ځکه یو د خوراک موږ 100 افغانۍ خوراک د غوښې والا باید یو څوک څو خوراک وغواړي چې یعنی همدې وزیر اکبر خان ته حد اقل 3-4 خوراک وغواړي 40 افغانۍ 50 افغانۍ ډلیوري اخلو ورته رالیږو. که د هغه بیا بیلې اخلي و د هغه بیلې اخلو د هر یو په سر 10 روپۍ ده؟ نه، چې خوراکونه څومره زیاتیږي ډلیوري فیس یې همغومره بیا کمیږي. او که یو خوراک وایي چې یو خوراک بیا یو در کوم نه بیا یې نه سو لېږلی، ځکه موږ مثال یو یا دوه کارمندان هغه چې په یو خوراک چې ډېر لرې مصروفه شي بیا نږدې فرمایشونه پاتې کېږي. یعنې مجبوره ټول ټیم ته یې راوغواړو نو نه کېږي داسې. ښه خبر ده. کله چې دغه مې تاسو ځانګړنه ده چې څه چې یاستئ هماغه په سکرین کې وایي چې وروره یو خوراک ته یې نشم راوړی. نه کېږي، نه امکان نه لري. اوس یو خوراک تر وزیر اکبر خانه پورې راوړي، مثال کارتینو کې موږ نږدې څانګه ده دې ستا 40 دقیقې لګېږي، نو یو 40 دقیقې ما یو همکار دغلته مصروفه شي موټرسایکل باندې راشي بیرته لاړ شي هلته نو ډېر نور کسان بیا پاتې کېږي. بېشکه و څانګې ته درشو خدمت مو کېږي؟ ولې نه، د هر چا خدمت کېږي. دا خبره پکې نشته چې دا شیر احمد ده یا دا میوند ده؟ پرون هم د نن یو کس میسج راته وکړ یا چې زه ستاسو څانګه کې ناست وم ډېر اوږد میسج یې راته کړی و، زه غواړم پوسټ یې هم کړمه. یو ملګري سره مې غږېدلم چې زه غواړم چې بېګا ته کندوز ته درشم، یعنې د تا همکار راته وویلې چې کله مې پیسې ورکول چې زه ویدې هسې بېګا ته سفر لرې نن دې موږ میلمه شه کندوز ته ځې. نو ډېر د خوشحالي اظهار یې وکړ. بیا چې کله ما جواب ورکړ بیا یې بل 2.5 دقیقې میسج راوکړ، وایس میسج یې بیا وکولې په لیکلو راته کړي. نو انشاءالله د هر چا موږ د قدر کوو ډېر زیات، که هغه بریاني اخلي نه اخلي بازار کې ورسره مخ کېږو هر ځای کې اوسي. بېشکه دا خبره خو ده چې هر مثبت پیغام مثبتې پایلې لرلی شي، که څه کار وي که څه ژوند وي که څه هر څه وي، هر څه کې چې نیت پاک وي مثبت واوسئ انشاءالله توکل په الله وکړي حتما به خامخا هغه کې به بریالیتوب ترلاسه کوي. څنګه څو څانګې لرئ په ټوله کابل کې؟ اوس خو مو څانګې ډېرې د 12مې ناحیې طرف ته دي، 8 څانګې دي تقریبا تر کارتینو پورې دي، او نور کابل ښار هم غواړو چې پوښښ لاندې یې راولو. نو ما خو هغه لومړۍ ورځو کې وعده کړې وه چې 100 ته څانګې رسومه،
نو ځکه موږ خوراک ارزانه ده 100 افغانۍ ده نو نشي کولی څوک چې هر ورځ 100 افغانۍ پسې ډېر لرې مزل وکړي هلته 100 افغانۍ بریاني مړېږي پې سړی والله هغه کسانو پسې فرق ده داسې کسان دي 3-4 خوري مړېږي بیا زړه ورته کېږي ډېر کسان یې موږ چې کور کې ډوډۍ وخورو ماړه شو بیا د خوند لپاره باور بریاني پاسه پرېښورو خیر سرور راځئ خیر داسې کار وکړو تر څو پورې چې شیر احمد استاد آماده کېږي چې خپل هغه زرش قورمه یې ده که چې دی هغه راوړي نو زه به یو نړۍ مننه وکړم د هغه چا نه چې زموږ خپرونه مالي سپانسر کړې ده چې هغه خپله سوپر کولا ده سوپر کولا ماشاءالله ډېر محصولات لري او نن یې د سوپر کولا نوبت ده سوپر کولا وایي چې څېری نوي شوی خوند یې هم تر پخوا ډېر شوی سوپر کولا له نوو بوتلونو ډېرو ګاز سره تاسو ته هره شیبه دوه چنده تازه والی او انرژي درکوي څلې نوشي جان کوي نوشي جان وشه د خپلې خوښې څښاک نوې تجربه سوپر کولا نوشي جان وشه شیر احمد استاد څنګه دی اوس پکې رپېږي چې نه راځي اوس نه انشاءالله راځم زه راځم انشاءالله دا خواړه به مې خوښ شي او ولې نه په منډه به درشم خیر سي د اتار رفتار ما وژني کله کله چې داسې را روانې دا تاسو واخلئ همدار صاحب چې څنګه دا زر کوه راوړه پیالې م راوړه کوچنی دغه راوړه خیر اوسې او د مجردۍ بوتل راوړه زه همدار صاحب خو مجردی و همدار صاحب دی مجردۍ نوم په باب تا که نه لګېږي یا څوک چې مجرده یې په هغوی د متحدو نوم به ښه لګېږي سړی بیا ځواني احساس وکړي که نه دا د هغه خوشبختیو د ورځ نو غواړم جګا ته ټول کور ته ځو خو زه پوهېږم وبخښه پام مې نه و خدای دې وکړي برق نه وي نو ولې فوټو کې دې نوم لیدل لري زړه مې لیدونکو تاسو هم غواړئ چې لکه همدر صاحب چې بریاني تیاره کړې دغه رقم بریاني تاسو هم په کورونو کې تیار کړئ ترې نه خوند واخلئ او که نه تیاروئ همدر صاحب ته حتما زنګ ووهئ تر څو یې تاسو ته در ورسوي او دغه خواړه چې موږ زرش قورمه تیاره کړې دی دا نو ډېر ساده تیارېږي 4 دانې رومیان غړ خټ وه ترڅنګ لږ زره اوږه وه او چرګ غوښه نو یو لږ زره دم ورکوئ زرچوبه تور مرچک ورسره استاد محترم دا به ما ته ښایي چې خپل مینو کې اضافه کړم بریاني تر څنګ ګټه فیصدي کې به دې لږ شیري نو مننه بس دا یو ډېر فوقالعاده وه بیخي ماشاءالله بیخي خوندوره همدار صاحب مننه چې راغلي مننه کار کوم برکت ژوندی اوسئ خیر سي سلامت ژوندي اوسئ که درنو هېوادوالو ورځو لنډې دمې ته بعد له دمې بیا هم موږ ستاسو درنه خدمت کوو لیدونکو زه بیا هم تاسو ټولو ته ښه راغلاست هرکلی وایم لمر ماښام خپرونې دوام دی وروستۍ برخه مو ده انشاءالله تاسو هم تر 2 بجو زموږ ملتیا وکړئ راسره پاتې سئ واقعا د خپرونې بېلابېلې برخې ټولې جالبه وې په ځانګړې توګه نن کوم قدرمن میلمانه چې راغلي ول هر یو یې د ستاینې وړ دی او موږ واقعا خوشحاله وو چې په خپرونه کې راسره دي خو له رسنیو برخې ته راځم کوشش کوم چې ستاسو ډېر کومنټونه ولولم راسره مل اوسئ پوښتنه هم دا وه چې خپل معاش مو ته ډېره په کومو برخو کې مصرفوئ وګورو چې هېوادوالو څه کومنټونه کړي دي را بسم لومړني کومنټ ته احسان الله ویل دی وایي تر ډېره نه ټول د تېرې میاشتې په قرض کې ځي د مامور معاش 1 لک نه دی چې هر شی ورباندې واخلي لومړی کومنټ مې متاسفانه منفي و خو خیر هیله مند چې هم ماموران چې دی هم ښوونکي چې دی حداقل یو ښه معاش 1 لک دې هم نه وي بل یو ښه معاش دې ولري چې هغه د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې پرې واخلي شعیب ویل دی وایي زما د معاش ټوله برخه یوازې د کور په سودا مصرفیږي او همدارنګه حقمل ویل د څینې لرم حتما تر اوسه وظیفه نه لري دنده نه لري توکل خان قلمیار ویل دی چې رښتیا وایم ټول په درس باندې او روزمره مصرف اما یو څه کمه برخه کور لپاره امان الله ساحل ویل دی وایي دوا باندې خدای دې نه کړي که تاسو ناروغ یا د کورنۍ غړي مو الله پاک د عاجله او بیړنۍ روغتیا تاسو نصیب کړي عزت الله ویل دی وایي که کور ودم محب الله پکتیاوال ویل دی وایي په افغانستان کې د ډېرو خلکو معاشونه لا هم په وخت نه رسیږي او چې کله راشي نو د ژوند په لومړنیو اړتیاوو هم بسنه نه کوي وحید الله ویل دی وایي په افغانستان کې ځوانان وظیفې نشته معاش لره خو لرې خبر ده آریان مومن ویل دی معاش نه لرو او اخلاقیار صاحب ویل دی وایي معاش موږ تجربه کړي تر ډېره خپل اړین ضرورتونه نه پوره کوي ولی بیا هم وایي د
ګزارې او قناعت وړ ده. عبدالسمیع ویل دی وایي 40% په درس باندې او باقي پاتې په خپله کورنۍ کې مصرف کوو. ضیاءالحق ویل دی خپل معاش تر ډېره د کورنۍ اړتیاوو، زده کړو، روغتیا او راتلونکي سپما لپاره مصرفوم. رضا خان ویل دی سلام یې وړاندې کړی دی. پورې ودان چې کومنټ کړی همکاران لږ کومنټونه ورو ورو تېروئ. منصور رحمان ویل دی وایي د معلم معاش ډېر کم دی، ټول په قلم یا د موټرسایکل په تیلو ختم شي. زاهد ارمان ویل دی والله زما څخه خو لا نیم زیات په ناروغیو مصرفیږي. پوپلزی ویل دی وایي 2 میاشت پس معاش په قرض کې مصرف کیږي. او همدارنګه شهزاده خان ویل دی زه خو تر اوسه خپله مکتب وایم. بهار شګیوال ویل دی وایي کورنۍ مصرف. نظیف الله ویل دی والله که رښتیا وایم ټول په قرض باندې مصرفیږي. عزت الله هم ویل دی کارونه چې نه وي معاش له کومه کی. او شاه سادات ویل دی کورنۍ اړتیاوې. زبیر هم ویل دی کومه معاش دی. عبدالعلی ویل دی د کور په سودا. محمد امین ویل دی د کور ورځنۍ اړتیاوې. نقیب الله هم ویل دی په علم. حاجي ګل احمد ویل دی د کور ضرورتونه. او کامران ویل دی نه لرم معاش. رحمان الله ویل دی د کور مصارف. او همدارنګه محمد واقص عزیزی ویل دی په قرض کې. او همدارنګه څنګه د ټولو کومنټونو ریپلی اخیستې ده. نورالله درویش ویل دی وایي د کور خرچې لپاره. او حضرت الله ویل دی معاش نه لرم، حتما وظیفه نه لري. بیرته به هم راسو چې کومنټ ته راسئ. نه نو ریپلی مې هغه خپل ځان ته څه ورته ملګري ځان ته ټولوي. ښه حمیدالله ویل وایي زما خو ټولې پیسې د کور کرایه او سودا او د موټر په بیه کې بیمه کې وبښئ مصرفیږي. عزت الله ویل دی زه چې ګټم ماښام مې خورم. عزیز افغان ویل دی ټول معاش د کور په مصرفو باندې. زه فکر کوم موږ تاسې همدې لپاره زحمت وباسو، کار کوو چې عاید ولرو، ګټه وکړو، بیرته په کور باندې مصرف کړو. دا فکر کوم نه پوهېږم دا ځواب ماته یو رقم ښکاره څه ځکه موږ تاسو ټول زحمت د همدې لپاره د خپلې کورنۍ لپاره د ځان لپاره باسو. ولې په هر حالت په کارونو کې مو برکت، په تجارتونو کې مو برکت، په پیسو کې مو برکت، په ژوند کې مو برکت، په روغتیا کې مو برکت. اوس هغه هېوادوال چې ویلو چې په ناروغیو په دوا واقعا ورته خفه سول. الله د ټولو ناروغانو ته عاجله روغتیا په نصیب کړي. لیدونکو خپرونه مو په همدې ځای پای ته رسوو. تر بلې خپرونې چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږو له خپلو قدرمنو زحمتکشو همکارانو سره. تاسې ټول په لویه بښونکي رب سپارم. په ځانونو باندې ډېر زیات پام کوئ. الله مو مل شه. خوشحاله وخت ولرئ.